اکثر زمونږ د کورونو مسائل په دې وجه باندې نه حل کیږي چې زمونږ کور کې خامخا یو کس بې علما ځي او دا اکثر ملګرو ته وایم چې تاسو ګورئ دا کم سړی چې د غربت په مخ باندې مسلسل یې کنه او د سره ذلت ژوند تیری کنه همیشه لپاره تاسو خامخا ګورئ دکې یو نقصاني یا دا بې علما ځي یا د بل یو ګناه باندې اصرار کوي همیشوالی کوي تاسو نه ګورئ دا غریب خلک اکثر چې وګورئ د مانځه اهتمام نه کوي د تلاوت ډول صریفو د اهتمام نه کوي او خبرې د اسمان سره د خبرې به جنګېدلي هلته د بادشاهانو خبرې کوي بیا مخکې ورځو کې زه یو ځای کې را روان نو پریکشه کې یو ډریور ناست دی اوس نو چې یو مته مې وکتل نو مال دا پته لګي چې بېګا به ډوډۍ خوړلي که نه مې خوړلي او ګانې په داسې هائی سپیډ لګولې وه کنتابل چې دا به چېرته په لانګ کروزر کې ناست دی او دا بیا وایي یاره چې وایي څه نه پاتې کېږي رکشه کې اوس زری شومه که دغه انټري والي چېرته انکران یاره چې هېڅ شی پکې نه پاتې کېږي وایي حکومت موږ له څه نه راکوي تا ځان په خپله سندي ورکړي نو چې ګورې بس هلته غریب سړی چې ګورې بس تا قګانو کې به مبتلا یا به چېرته چرس کي یا به چېرته آیس کي او دا څه پکې وایي زه ټینشن کې اخته یم په دې خپل فکر بدلوم وایي یعنی د ګناه د وجې نه دی په ټینشن کې مبتلا شوی دی په ګناه باندې اوس دی بله ګناه دپاره کوي ټینشن پې زه ختمومه زما ورونو ټینشن چې ختمیږي که نه دا په دین باندې ختمیږي موږ په دین نه پوهېږو نن ما یو کلیف اورېده چا راته ولګول دا واوره که نه یو کس دی نن خو هر چا میک په لاس کې نیولی که نه په دې بازارونو کې ګرځي کار یې ورک شوی دی که نه بس ګرځي په دې خلکو پسې نو تپوسونه یې کول یو ته وایي یاره جي سکون په څه کې دی نو زموږ د خلکو جوابونه واوره که نه یو بل ته وایي دا دغه ته وایي دی انکر ته وایي یاره جي سکون په دې کې دی چې سړی خپل ژوند ته پرېږدي که نه او خپل کار سکار لري په دې کې سکون دی بل ته وایي سکون په څه کې دی بچ یاره پیسې میلایي یو دا ونه ویل یو کس صرف یو کس پکې دا ویل چې یاره پنځه وخته مونځ کې دی زم دام صحیح ده خو موږ د دې هم نه مدې خبر چې سکون په څه کې دی قرآن څه ویلي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر کې د الله په کتاب کې اطمینان او سکون دی خلکو د سکون ځای پېژندلی نه دی لہذا د مانځه اهتمام خامخا کوئ چې د مانځه اهتمام هم کوو په خپله باندې په خپل کور کې په بچو باندې نه انشاءالله تاسو ګورئ دا پریشانۍ نه ختمې دي هغه کور ډېر بدبخته کور دی چې سحر مانځه ته د هغې دروازه کولی نه شي سحر مانځه ته دروازه کولی نه شي دا بدبخته کور دی ولې زمونږ دروازې سحر کې مانځه ته نه کولاویږي چېرته لور راختو ټیم کې کولاویږي منګه د سحر مونږ د جمع سره خاص یو څو کسان به کوي جمعات ته به راځي باقي ټول هلکان چې وګورئ